مفسرینو لیکلي دي چې دغه بعل بت په نسب شیطان ننوتی او بیا به یې دغه 400 کسانو ته چې دی د دې بعل نبیان بلل دې ته به یې خبرې کولې او دا 400 کسانو به غوږ ورته نیولی و او بیا به یې دغه د شیطان خبرې او دغه د شیطان شریعت او دغه د شیطان طریقه و خلکو ته بیان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن موږ د حضرت الیاس علیه السلام قصه کوو چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې د حضرت الیاس علیه السلام ذکر په 2 ځایو کې کړی دی. یوه په سورة الانعام کې الله سبحانه وتعالی د 12 پیغمبرانو نومان ذکر کړي دي، په هغه فهرست کې د حضرت الیاس علیه السلام نوم هم راغلی دی او دوهم دغه مقام دی چې نن موږ د هغه بیان کوو چې د سورة الصافات آیاتونه دي. په دغه آیاتو کې الله سبحانه وتعالی د حضرت الیاس علیه السلام ذکر په یو څه تفصیل بیان کړی دی. حضرت الیاس علیه السلام د بنی اسرائیل پیغمبر او الله سبحانه وتعالی د حضرت حزقیل علیه السلام د وفات وروسته مبعوثه کی. کله چې یوشع بن نون علیه السلام د شام مملکت فتح کی او هلته بنی اسرائیل آباد کړه او بنی اسرائیل ته هغه مملکت ور تقسیم کی او د بنی اسرائیل یو جماعت ته د بعلبک شار ورکی، هلته دی آباد شو. دغه د بعلبک د شار بادشاه عجب نمیدی، د کوروالا ازبل نمیدل. دغه ازبل د یو يهودي لور و او دا یو ډیره بد عمله او بد کردار ښځه و او د دې په خاطر په بنی اسرائیلو کې بت پرستی شروع شوه او د بنی اسرائیلو لپاره د بعلبک په شار کې د بعل په نامه یو بت جوړ کړي چې وایي د هغه بت اوږدوالی 20 ګزه و او د هغه 4 مخان و. دغه ازبل چې د عجب کوروالا و د دغه بت دپاره یو ډیره غټه عبادت خانه جوړه کړه. بنی اسرائیل به هلته ورتله او د دغه بت عبادت به یې کاوه او د الله سبحانه وتعالی عبادت د هغه بندګي یې پرېښول. دغه ازبل یو ډیره بد عمله او یو ډیره بد کرداره ښځه وه. مفسرینو لیکلي دي چې دا د پیغمبرانو قاتله وه او حتی یحیی علیه السلام هم دې په شهادت ورسوي. او د ازبل په باره کې راځي چې د دې یو کاتب او منشي و چې هغه خپل ایمان پټ کړی و، خپل ایمان یې نه و ښکاره کړی، هغه په حقیقت کې مؤمن و. هغه د هغه په لاس باندې تقریبا 300 پیغمبران هغه د دې د لاس وایستل او هغه یې محفوظ کړه او د دې د قتل څخه یې وساتل. دغه قوم ته چې د دې بادشاه عجب و، الله سبحانه وتعالی حضرت الیاس علیه السلام پیغمبر او نبی راواستوي او حضرت الیاس علیه السلام دې ته دغه دعوت ورکوي چې تاسو د دغه بعل عبادت مکوئ او تاسو د الله سبحانه وتعالی عبادت شروع کړئ. تاسو د دغه بت عبادت پرېږدئ، د وحده لا شریک له، د هغه ذات چې یو دی شریک نه لري، د هغه الله سبحانه وتعالی عبادت شروع کی. د حضرت الیاس علیه السلام خبره نه منل. د دغه عجب بادشاه د محل پرڅنګ د یو مؤمن او مسلمان او یو صالح انسان باغچه وه. دغه مؤمن او صالح مسلمان مزدکی نمیدی. د باچا د محل پرڅنګ باندې د باغچه وه، ډیره شایسته باغچه وه، ډیر شایسته باغ و. دغه باچا او د کوروالا به هم کله کله دا باغ ته راووتل، دلته به خپل طبیعت راسته کاوه، هواخوري به یې کول او په دغه باغ کې چې کومه واله وه په هغه واله کې به دوی لمبېدل. دغه ازبل یو ډیره بدبخته ښځه وه. د دغه ازبل د دې مزدکي مسلمان سره، د دې صالح مسلمان سره په زړه کې حسد او بار بار به خپل خاوند عجب ته ویل چې دغه مسلمان او دغه مؤمن مړ او دغه باغچه قبضه که. هغه به ورته وویل چې دا زموږ همسایه دی، موږ د ده باغچې ته ورځو، د ده په باغچه کې خپله تفریح کوو، خپل طبیعت سموو، د ده وژل او د ده قتلول موږ ته نه دي روا.
و یو وخت دغه باچا عجب په یو سفر ولاړی. کله چې به دی په سفر ولاړی نو بیا به د مملکت او د ملک امور د کورواله ازبیل سنبالول. کله چې دی په سفر ولاړی بل ملک ته ولاړی نو ازبیل دا چم وکړي یو منصوبه یې و دغه مؤمن او مسلمان چې د هغه نوم مزدکي و دې ته یو منصوبه جوړه کړه. هغه منصوبه دا وه چې خلکو ته یې وویل چې تاسې راسئ په عدالت کې شاهدي ادا کړئ چې دغه مزدکي باچا ته ښکنځل وکړه. د هغه ملک د هغه زمانې قانون دا و چا چې به باچا ته ښکنځل وکړه هغه به قتل کېدی. بیا خلک راله په عدالت کې د دغه مزدکي مؤمن او مسلمان خلاف گواهی او شاهدي ورکړه چې د باچا په خلاف باندې بدې خبرې وکړي او د وخت باچا عجب ته یې ښکنځل وکړه. کله چې دی عدالت ته حاضر کړي د دې خبرې څه انکار وکړي خو هغه د عجب کورواله ازبیل دته منصوبه جوړه کړې وه. هغې شاهدان راوغوښتل، خلک راله پر ده باندې د درواغو شاهدي ادا کړه او بیا یې د وخت قاضي د ملک قاضي د خلاف د قتل فیصله وکړه او د په شهادت ورسوي مړ یې کړي. کله چې عجب بادشاه د سفر سره رالی او هغه په دې خبر سو چې دی دغه همسایه چې زموږ پر څنګ زموږ د محل او زموږ د کور پر څنګ یې باغچه وه دا یې وژلی دی او دا یې په شهادت رسول. نو هغه ډېر خوابدی سو او خپلې کورواله ازبیل ته یې وویل چې دغه کار تا ښه کار نه دی کړی، دا دې ډېر بد کار وکړي، دا زموږ همسایه و او زموږ سره یې ښه همسایه‌توب کوئ، تا د ده سره ولې دا ناجایزه وکړه. خو لنډه دا چې عجب هم د دې سره پر دا کار باندې وروسته راضي سو او هغه د مسلمان او صالح انسان باغچه یې قبضه کړه. هغه د هغه مسلمان و قریبانو ته د هغه و میراثخورو ته نه ورکول. حضرت الیاس علیه السلام دې ته رالی الله سبحانه وتعالی ستاسې په دغه کار باندې او د دې مسلمان او مؤمن پر قتلولو باندې الله سبحانه وتعالی ستاسې څخه ناراضه سو او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې که چیرې تاسې توبه ونه کاږئ او دغه باغچه د هغه مسلمان وارثانو ته ورنه کړئ نو زه به پر تاسې باندې یو عذاب راولم او تاسې دواړه خاوند او کوروالا به په دغه باغچه کې مړه سئ او بیا به دلته ستاسې بدنونه وراسته سي، ستاسې غوښې به خاورې سي، ستاسې غوښې به چنجان وخوري، ستاسې هډونه به په دغه باغچه کې پراته وي او په دغه باغچه کې به تاسې ډېر لږ وخت پاته سي. کله چې حضرت الیاس علیه السلام دې ته د الله سبحانه وتعالی دغه پیغام راورسوئ او دې ته یې دا وویل چې تاسې د الله سبحانه وتعالی د یو الله عبادت شروع کړئ، د هغه سره شریک مه نیسئ او دغه مسلمان و وارثانو ته د باغچه ورکړئ او پر د خپل بدعملي او ګناه باندې الله سبحانه وتعالی ته توبه وکاږئ. وایي په دغه وخت کې عجب بادشاه و حضرت الیاس علیه السلام ته ډېر په قهر سو او ډېر په غوسه سو او هغه ته یې وویل چې د دنیا بادشاهان کفر او شرک کوي، پر هغو نه عذاب راځي، نه پر هغو باندې د الله قهر راځي، نه پر هغو باندې د الله یو عذاب او وبا راځي، ته موږ ته وایه چې پر تاسې د الله قهر او عذاب را روان دی. وایي بیا دغه عجب بادشاه د حضرت الیاس علیه السلام د شهادت او د هغه د وژلو اراده وکړه چې حضرت الیاس علیه السلام ونیسي او په شهادت یې ورسوي. وایي په دغه وخت کې چې کله حضرت الیاس علیه السلام خبر سو چې دوی زما د وژلو فیصله کړې ده او ما شهیدوي او ما قتلوي، نو حضرت الیاس علیه السلام د دې ځایه څخه هجرت وکړي او ولاړی. ډېر جګ غرونه وه او هغه غرو ته وختې، هلته په یو غار کې پټ سو. د الله سبحانه وتعالی قدرت په دغه وخت کې چې کله حضرت الیاس علیه السلام د دې څخه ولاړی او دغه ملک او دا ښار یې دې ته ورپرېښوئ او د دې ځایه څخه هجرت وکړي او د غره په یو لیرې او لوړ غار کې د خپل ځان لپاره یو پناه پیدا کړه. الله سبحانه وتعالی د عجب بادشاه یو زوی ناجوړه کړي چې هغه پر ده ډېر ګران و، د ده ډېر ورسره محبت و او ده ته ډېر پرنګ سوی و. نو بیا عجب بادشاه د خپل چې د دې کم بت و بعل نومېدی، د هغه بعل بت چې کم نبیان و العیاذ بالله، د دغه بت دپاره دوی 400 کسان
نبیان ټاکلي وه. عجوب بادشاه دا 400 نبیان چې د دې بعل نبیان وه او دوی نبیان بلل، دا یې راوغوښتل چې تاسې و دغه بعل او زموږ خدای ته زارۍ وکړئ چې هغه زما بچی را جوړ کړي، هغه ته شفا ورکړي. مفسرینو لیکلي دي چې د دغه بعل بت په نس به شیطان ننوتی او بیا به یې و دغه 400 کسانو ته چې دوی د دې بعل نبیان بلل دې ته به یې خبرې کولې او دا 400 کسانو به غوږ ورته نیولی و او بیا به یې دغه د شیطان خبرې او دغه د شیطان شریعت او دغه د شیطان طریقه و خلکو ته بیانول. کله چې د عجوب زوی ناجوړه سو، کله چې د باچا زوی ناجوړه سو، الله سبحانه وتعالی د شیطان څخه دا قدرت واخیستی چې هغه د دغه بعل او د دابوت په نس ور دننسي او دې ته خبرې وکړي. کله چې دغه 400 نبیان چې د بعل نبیانو العیاذ بالله پر دا خبره، کله چې دغه 400 نبیان عجوب بادشاه راوغوښتل چې تاسې بعل ته ورسئ، تاسې دغه خدای ته ورسئ او د ده څخه زما د زوی لپاره شفا وغواړئ. کله چې دوی ورله شیطان ته الله سبحانه وتعالی چې کوم قدرت ورکړی و هغه قدرت الله سبحانه وتعالی جن واخیستی او شیطان دا نسوی کولی چې په دغه بوت ننوځي او دوی ته یو څه ووایي. نو بیا دغه 400 کسانو و عجوب بادشاه ته وویل چې بعل بوت دغه زموږ او ستی خدای العیاذ بالله دا ستا څخه ناراضه دی او ستا څخه خوابه دی، ته دا رقم وکړه، ته دغه 400 کسان په شام کې یو بل بت دی، یو بل خدای دی، ته دا 400 کسان هلته واستوه، دا 400 کسان به هلته ولاړ سي او هغه خدای به هغه بت به و دغه بت ته شفیع کړي، بیا به دغه بعل ستا و زوی ته شفا ورکړي. وی عجوب د دې څه پوښتنه وکړه چې دغه زموږ خدای بعل زما څه ولې خوابدی دی؟ دوی ورته وویل چې دی په دې وجه ستا څه خوابدی دی، دی وایي چې تا دغه حضرت الیاس علیه السلام ولې نه کوي قتل، تا هغه ولې نه ونیوئ، هغه دې ولې په شهادت نه ورسوئ. وایي دغه عجوب ورته وویل چې زه خو د زوی د خپل بچي په ناجوړي اخته یم، که چیرې زما بچی جوړ سو او روغ سو زه به خامخا حضرت الیاس علیه السلام ونیسم او هغه به قتل کم او مړ به یې کم. وایي بیا عجوب بادشاه دا 400 کسان چې د بعل نبیان وه دا یې و شام ته واستول چې تاسې شام ته ولاړ سئ و هغه بل بت ته ورسئ او هغه بت و دغه بت ته شفیع وګرځوئ چې دغه بعل زما و زوی ته شفا ورکړي. وایي کله چې دا 400 کسان روان سوله او د شام طرف ته ولاړه، کله چې دوی و هغه غره ته ورسېدل، په کوم غره کې چې الله سبحانه وتعالی و حضرت الیاس علیه السلام ته پناه ورکړې وه و حضرت الیاس علیه السلام ته په هغه غره کې په یو غار کې ځای ورکړی و. کله چې دوی و هغه غره ته ورسېدل نو الله سبحانه وتعالی و حضرت الیاس علیه السلام ته وحی راواستولې چې دا 400 کسان د شام و طرف ته ور روان دي، ته ورسه لاندې ورشوسه د دوی سره خبرې وکړه، زه پر دوی باندې ستا دبدبه او خوف اچوم، دوی به تا ته تاوان نسي در رسولی. وی حضرت الیاس علیه السلام د هغه غره سره راشوسو او دې 400 کسانو ته رالی او دوی ته یې وویل چې تاسو واپس ولاړ سئ او خپل بادشاه عجوب ته ووایاست چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ای عجوبه تا زما عبادت پرېښوئ، زه هغه الله یم چې بني اسرائیل ټول ما پیدا کړي دي، زه د بني اسرائیلو خدای یم، زه د هغو پروردګار یم، هغه ما پیدا کړي دي، هغو ته زه روزي ورکوم، هغو ته زه ژوند ورکوم، هغو ته زه مرګ ورکوم، تا زما عبادت پرېښوئ او د دغه بوتانو عبادت دې شروع کړئ او د دغه بوتانو څخه د خپل زوی لپاره شفا غواړئ، تاسې واپس ولاړ سئ او خپل بادشاه عجوب ته ووایاست چې الله سبحانه وتعالی به ستا زوی ته شفا ورنکړي او ستا زوی ته به الله سبحانه وتعالی سخت عذاب ورکړي او هغه به مړ کړي. وایي دا 400 کسان د حضرت الیاس علیه السلام څخه ډېر وبېرېدل او دوی یو هم دا ونه کړی سوای چې د حضرت الیاس علیه السلام سره خبرې وکړي. دوی 4 سره واپس ولاړه او عجوب بادشاه ته یې وویل چې ای بادشاه موږ چې کله و هغه غره ته ورسېدو حضرت الیاس علیه السلام راشوسو
او د هغه خوف او بیره او د هغه دبدبه پر موږ پرېوته او هغه موږ واپس تا ته راواستولو چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تا زما عبادت پرېښوئ، تا د بوتانو عبادت شروع کړئ، زه به ستا زوی ته شفا نه ورکوم او هغه به قتلوم او وژنم به یې. وایي عجوب بادشاه وویل و دا 400 کسانو ته چې در څو موږ حضرت الیاس علیه السلام نه یې قتل کړي، موږ پر خپل ژوند خوند نسو اخیستلی. د دې پر ځای چې دغه بادشاه توبه وکاږي او د الله سبحانه وتعالی عبادت شروع کړي، د دې پر ځای دی نور ګمراه سو، شیطان دته نوره د ګمراهي لاره ور وښول. بیا د یو منصوبه جوړه کړه، 50 کسان یې راوغوښتل، هغو ته یې وویل چې تاسې به ولاړ سئ او کوم غره کې چې حضرت الیاس علیه السلام وسیږي و هغه غره ته به ورسئ، هلته به تاسې وروخیږئ او حضرت الیاس علیه السلام ته به آواز وروکئ او هغه ته به ووایاست چې موږ مؤمنان سوي یو، موږ ایمان راوړی دی او د عجوب د قوم ټولو خلکو ایمان راوړی دی، عجوب بادشاه هم مسلمان سوی دی، ته راشه وسه موږ ته راسه، موږ ستا پر لاس باندې د ایمان تجدید کوو، موږ ستا پر لاس باندې بیعت کوو او موږ ستا په لاس باندې د خپل بوتان او د خپل خدایان ماتول غواړو. دا کار دی ټوله دغه یو منصوبه او یو دوکه دا بادشاه جوړه کړه او دا 50 کسانو ته یې وویل چې کله حضرت الیاس علیه السلام تی ته راشه وسي، تاسې به هغه ونیسئ، بیا به یې ما ته راولئ او زه به یې قتل کړم. کله چې دا 50 کسان و هغه غره ته ورله او دی لوړ و هغه غره ته وروختل او بیا یې و حضرت الیاس علیه السلام ته غږ وروکئ چې ای د الله پیغمبر الیاس ته راشه وسه، موږ مؤمنان سوي یو، موږ ایمان راوړی دی او د بعلبک د ټول شار خلکو ایمان راوړی دی، ستا په انتظار دی. وایي د حضرت الیاس علیه السلام په زړه کې د دې د ایمان لپاره طمع او امید پیدا سو او حضرت الیاس علیه السلام اراده وکړه چې دې ته راشه وسي. الله سبحانه وتعالی د ده وزړه ته الهام وکړي او د ده په زړه کې دا ورواچول چې تیار مو ورشوه کېږه، یار د الله سبحانه وتعالی څه دعا وغواړه. حضرت الیاس علیه السلام په دغه وخت کې لاسونه پورته کړه چې ای پروردګاره، دغه کسان که رښتیا هم مؤمنان سوي دي او ایمان یې راوړی دی، نو ته ماته اجازه راکړه چې زه ورشه وسمه او د دې سره ولاړ سم. او ای پروردګاره، که دغه 50 کسان په دوکه راغلي دي او دوی ماته یو منصوبه او یو چم جوړ کړی دی، نو پروردګاره ته پر دې باندې د اور باران وکړه. وایي حضرت الیاس علیه السلام لاسونه نه وشوه کړي د دعا څخه چې الله سبحانه وتعالی پر دا 50 کسانو باندې د اور یو لمبه راواستول او الله سبحانه وتعالی پر دې باندې اور راشوه کړي او دې 50 سره یې دلته لوله پکړه، 50 سره یې په دغه ځای کې په ایرو بدل کړه. کله چې بادشاه ته د دغه 50 کسانو د وژلو او د هغو د سوځېدو خبر ورسېدی، نو د دې پر ځای چې بادشاه توبه وکاږي، الله سبحانه وتعالی ته متوجه سي، د دې پر ځای د ګمراهي نور زیاته سول او 50 کسان یې نور راوغوښتل. هغو ته یې وویل چې تاسې به ولاړ سئ او حضرت الیاس علیه السلام ته به ووایاست چې هغه 50 کسان چې تا ته راغلي وه هغه منافقین وه، موږ په حقیقت کې مؤمنان یو، موږ ایمان راوړی دی، موږ د دې دپاره راغلي یو چې ته راشه وسه او دغه بوتان چې کوم زموږ خدایان دي او کوم بعل خدای دی، دې ته به موږ تاسې اور ورواچوو. دغه 50 کسان بیا په چم او دوکه باندې د حضرت الیاس علیه السلام و طرف ته بادشاه ورواستول. کله چې دا 50 کسان هلته وغره ته وروختل او دا 50 کسانو هم و حضرت الیاس علیه السلام ته وویل چې ای د الله پیغمبره، موږ مؤمنان یو او په حقیقت کې مؤمنان یو، هغه مخکې چې کم کسان راغلي وه هغه منافقان وه، که چیرې موږ خبر وای موږ به هغه کسان هلته وژلي وای. موږ مؤمنان یو، موږ ایمان راوړی دی، موږ ستا پر دین باندې یو، موږ د یو الله عبادت کوو، ته راشه وسه زموږ سره ښار ته ولاړ شه، زموږ سره ملک ته ولاړ شه. وایي حضرت الیاس علیه السلام دوهم وار الله سبحانه وتعالی ته لاس پورته کوي چې ای پروردګاره، دغه کسان که په حقیقت کې مؤمنان دي، ته ماته اجازه راکړه چې زه لاندې ورشه وسم.
او کچیر دی منافقان دي او زما د قتلولو او وجلو د پاره راغلي دي او زما د گرفتاری لپاره راغلي دي چې ما د وخت ظالم بادشاه ته بوسي، نو پروردګار ته پر دې باندې عذاب راول او پر دې باندې هم د اور باران وکړه. د الله سبحانه وتعالى په قدرت حضرت الیاس علیه السلام د دعا سلاسونه نو وکښته کړي چې الله سبحانه وتعالى پر دغه کسانو باندې د اور باران وکړي او دا 50 کسان یې دوهم وار په دغه ځای کې لوله پکړه او 50 سره په ایرو بدل شو. وای کله چې دغه نور 500 کسانو د سوځېدو او قتل کېدو خبر بادشاه ته ورسېدی، نو بادشاه اراده وکړه چې خپل د حضرت الیاس علیه السلام د پاره وهغه غره ته ولاړ شي. چونکې دی د هغه زوی په ناجوړي اخته و، نو د ونه کړای سوی چې وهغه غره ته ولاړ شي او حضرت الیاس علیه السلام راوغواړي او حضرت الیاس علیه السلام گرفتاره کړي، ونیسي او قتل یې کړي. نو په دغه وخت کې هغه کاتب چې د کوروالا ازبیل کاتب او هغه په حقیقت کې مؤمن و، خپل ایمان یې پټ کړی و او دغه عجوب بادشاه هم د په ایمان او اسلام خبر و او په دې خبر و چې دغه مؤمن د حضرت الیاس علیه السلام سره تعلق و، د حضرت الیاس علیه السلام سره شناخت و، پر حضرت الیاس علیه السلام ایمان راوړی و. خو په دې خاطر د تسنه ویل چې دا یو ډیر ایماندار سړی و، کم کار چې دی جن اخستي هغه د دې کار او خدمت ډیر په ایمانداری کوي. نو بادشاه دغه مؤمن کاتب راوغوښتی او هغه ته وویل چې ته ولاړ شه، حضرت الیاس علیه السلام ته ووایه موږ په حقیقت کې مؤمنان سوي یو، موږ ایمان راوړی دی، هغه ته موږ ته راوغواړه را دې سي، موږ به د هغه پر لاس باندې توبه وکړو. او دغه کاتب سره یو څه کسان واستول، هغو ته یې پټ وویل چې تاسې کله حضرت الیاس علیه السلام ونیسئ، تاسې یې کله ووینئ نو ګرفتاره یې کړئ او په زوره یې ماته راولئ. وایي کله چې دغه کسان د هغه کاتب او مؤمن او مسلمان منشي سره د حضرت الیاس علیه السلام لپاره وهغه غره ته وختل، هغه منشي او کاتب و حضرت الیاس علیه السلام ته غږ وروکړي چې اې د الله پیغمبر الیاس زه ستا د ملاقات دپاره راغلی یم. وایي کله چې حضرت الیاس علیه السلام د دې مؤمن غږ واورېدی، نو د حضرت الیاس علیه السلام شوق پیدا سو چې د خپل مسلمان او مؤمن امتی سره ملاقات وکړي. د الله سبحانه وتعالى سره دعا وغوښتل، پروردګار امر ورته وکړي چې ته ولاړ شه ورسه دغه مسلمان سره ملاقات وکړه. وایي کله چې حضرت الیاس علیه السلام راشوه سو او د دې مسلمان سره ملاقات وکړي، دغه مؤمن منشي او کاتب ورته وویل چې ای د الله پیغمبره دغه د الله دشمن خو ستا د قتلولو اراده کوي، اوس ته ماته مشوره راکړه، زه ستا سره په دا غره کې پاته سم او که ته زما سره ځې لاندې و بادشاه ته څنګه کول پکار دي. وایي الله سبحانه وتعالى و حضرت الیاس علیه السلام ته وحی راواستولې او حضرت الیاس علیه السلام ته یې وویل چې ای زما پیغمبره ته د دغه مؤمن او مسلمان سره ولاړ شه، د دغه خلکو سره ولاړ شه، زه به ستا حفاظت وکم او زه به بادشاه عجوب په خپل زوی اخته کم، د هغه زوی به زه ورمړ کم او د هغه به قتل کم، هغه به د خپل زوی په غم اخته ته به یې یېرسي. حضرت الیاس علیه السلام د دغه مؤمن او مسلمان منشي سره او د هغه کسانو سره لاندې راشوه سو. کله چې ښار ته رالی، په دغه وخت کې الله سبحانه وتعالى د عجوب بادشاه زوی مړ کړي. بادشاه د خپل زوی په غم د هغه په مرګ اخته سو. حضرت الیاس علیه السلام یې یېر سو. کله چې حضرت الیاس علیه السلام ښار ته رالی، د هغه وروسته حضرت الیاس علیه السلام واپس اراده وکړه چې هغه خپل ځای او هغه خپل غره ته وروخیږي او هغه خپل پناهګاه او خپل ځای ته واپس ولاړ شي. کله چې د بادشاه غم یو څه زوړ سو، نو هغه منشي او مسلمان کاتب یې راوغوښتی او هغه ته یې وویل چې حضرت الیاس څه سو. هغه ورته وویل چې بادشاه سلامت، الیاس خو ما تا ته راوستی، زما سوچ دا و چې تا به د هغه سره خبره کړې، زه هم ستا د بچي په غم اخته سولم، زه هم ستا د بچي په غم او د هغه په د مرګ په کارو اخته سوم،
ما ونه کړای سوای چې حضرت الیاس علیه السلام تا ته حاضر کم. وی بادشاه هم په خپل غم اخته و او هغه کاتب او منشي ته یې څه ونه ویل. کله چې دغه بادشاه او د قوم د انسانانو د الله سبحانه وتعالی نافرمانی ډېره سول او دوی توبه په یوه صورت کې نه کښل، نو الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې یو عذاب راوستی او پر دوی باندې کاختي راله، پر دوی باندې بارانونه ودرېدل. الله سبحانه وتعالی پر دوی د وچکالۍ عذاب راوستی. 7 کاله مسلسل پر دوی باندې بارانونه ودرېدل، پر دوی کاختي راله، پر دوی باندې وچکالي راله. دوی ټول الله سبحانه وتعالی ته متوجه سوه او دوی ټول پریشانه سوه. بیا یې حضرت الیاس علیه السلام راوغوښتی. حضرت الیاس علیه السلام په دغه وخت کې دوی ته رالی او دوی ته یې وویل چې ای خلکو، زه او ستاسې به مقابله سره وکړو. زه به خپل الله سبحانه وتعالی ته دعا وکم، تاسې خپلو بتانو ته دعا وکړئ. که چیرې ستاسې بتانو ستاسې خبره ومنل خو بیا صحیح دي، او که ستاسې بتانو ستاسې خبره نه سوی منلی، پر تاسې باندې باران نه سوی کولی، نو بیا به زه خپل الله سبحانه وتعالی ته دعا وکم. که چیرې هغه پر دوی باران وکړي نو تاسې به ایمان راوړئ او تاسې به مسلمانان کیږئ. دوی ټولو د بادشاه عجوب په شمول ټولو دا وعده وکړه د حضرت الیاس علیه السلام سره عهد وکړي چې صحیح دی. بیا دوی راولاړ سوه، خپل بتان یې راوغوښتل، هغو ته یې دعا وکړه، وبعل ته یې دعا وکړه، هغو جواب نه سوی ورکولی، هغو د خپل ځان دفاع نه سوی کولی. کله چې حضرت الیاس علیه السلام الله سبحانه وتعالی ته دعا شروع کړه، د دعا د ختمېدو مخکې الله سبحانه وتعالی د بعلبک پر شار باندې یو توره ورځ راوستل او بیا پر دغه شار باندې باران شروع سو. الله سبحانه وتعالی د دې مځکې شنې کړې او الله سبحانه وتعالی د دې پر شار باندې هغه وچکالي او کاختي ختمه کړه. کله چې حضرت الیاس علیه السلام دوی ته وویل چې تاسې د الله سبحانه وتعالی عبادت شروع کړئ او تاسې اوس پر هغه یو الله سبحانه وتعالی باندې ایمان راوړئ، د دغه بوتانو عبادت پرېږدئ، دوی د هغه خپلې وعدې ماتېدل شروع کړه. هغه خپله وعده یې پرېښول او هغه وعده یې ماته کړه او الله سبحانه وتعالی د وحده لا شریک له عبادت یې نه کوي شروع، بیرته د هغه خپلو خدایانو او د خپل هغه بعل په نامه بت عبادت شروع کړي. نو مفسرینو لیکلي دي چې په دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی پر دوی عذاب راوستی. عجوب بادشاه او د هغه کوروالا، هغه د مؤمن او مسلمان باغچه چې دوی قبضه کړې وه، الله سبحانه وتعالی دغه دواړه خاوند او کوروالا، دغه باچا او د هغه کوروالا ازبیل په دغه باغچه کې مړه کړه. دواړه مړه پراته وه. په دغه باغچه کې د دوی بدنونه وراسته سوه، اډوکې یې خاورې سول او په دغه باغچه کې دوی دغه رقم پراته وه. او پر بني اسرائیلو باندې الله سبحانه وتعالی د دغه عهد شکنۍ وروسته یو ظالم بادشاه او یو ظالم حاکم مقرر کړي. هغه پر دوی باندې حمله وکړه او دوی یې ټوک ټوکړه، در په دره یې کړه. او حضرت الیاس علیه السلام الله سبحانه وتعالی ته دعا وکړه چې ای پروردګاره، نور ما ته د دې انسانانو څخه خلاص کړي. الله سبحانه وتعالی ورته وویل چې ای زما پیغمبر الیاس، په پلانکي ورځ باندې پر پلانکي تاریخ به پر پلانکي ځای تا ته یو آس راسي، هغه به د اور آس ته د هغه څه مه بیریږه، پر هغه آس باندې سپور سه. وایي کله چې حضرت الیاس علیه السلام و هغه ځای ته پر هغه مقرره ورځ باندې ورغلی، الله سبحانه وتعالی دته د اسمانه څه یو د اور آس راواستوي. حضرت الیاس علیه السلام پر هغه آس باندې سپور سو او بیا د اسمان و طرف ته الله سبحانه وتعالی وروغوښتی. مفسرینو لیکلي دي، یو روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې الیاس او خضر علیهما السلام دواړه ژوندي دي او یصومان شهر رمضان ببیت المقدس، او دوی دواړه د روژې د میاشتې روژه په بیت المقدس کې یو ځای نیسي. هر کال دوی دواړه راځي په بیت المقدس کې سره یو ځای کیږي او د بیت المقدس په مسجد کې په هغه علاقه کې د رمضان د میاشتې روژې یو ځای نیسي.
او مفسرینو لیکلي دي چې الله سبحانه وتعالی د وچې پر وچه باندې و حضرت الیاس علیه السلام ته اختیار ورکړی دی، هغه پر وچه باندې ګرځي، پر بار باندې ګرځي او د الله سبحانه وتعالی د بندگانو کومک کوي. او حضرت خضر علیه السلام په سمندر کې دی، الله سبحانه وتعالی په سمندر کې هغه ته وظیفه ورکړې ده او په سمندر کې هغه د الله سبحانه وتعالی د نیکو بندگانو او صالحو انسانانو کومک کوي. او کعب احبار رحمه الله فرمایي چې 4 کسان پیغمبران ژوندي دي، 2 په مځکه کې دي، 2 په اسمان کې دي. هغه 2 پیغمبران چې په مځکه کې دي او ژوندي دي، هغه یو خضر علیه السلام دی او بل حضرت الیاس علیه السلام دی. او هغه 2 پیغمبران چې په اسمان کې دي او ژوندي دي، هغه یو عیسی علیه السلام دی او بل ادریس علیه السلام دی. دغه د حضرت الیاس علیه السلام قصه ده چې الله سبحانه وتعالی په سورة صافات کې فرمایي وان الیاس لمن المرسلین، بلا شک الیاس زما د رسولانو سو، زما د پیغمبرانو سو. اذ قال لقومه الا تتقون، کله چې د خپل قوم ته وویل ای زما د قوم انسانانو ایا تاسې د الله څخه نه بیریږئ؟ اتدعون بعلا، تاسې بعل بت راغواړئ، د هغه عبادت کوئ، هغه ته دعاوې کوئ. وتذرون احسن الخالقین، او تاسې هغه الله پرېښی دی چې هغه در ټولو ښایسته پیدا کوونکی دی. الله ربکم ورب آبائکم، هغه الله چې هغه ستاسې پروردګار دی او ستاسې د پلرو پروردګار دی. ورب آبائکم الاولین، ستاسې د هغه مخکنی نیکګانو پروردګار دی. ستاسې الله دی، تاسې د هغه الله عبادت نه کوئ، د دغه ډبرې او بعل عبادت کوئ چې تاسې په خپل لاس جوړه کړې ده او اوس یې خدای بولئ. فکذبوه، الله سبحانه وتعالی فرمایي دی د حضرت الیاس علیه السلام خبره درواغ وبلل. فانهم لمحضرون، بلا شک دی به د الله سبحانه وتعالی و جهنم ته حاضري راوړي او هلته به الله سبحانه وتعالی دی حاضروي او جهنم او دوزخ ته به یې ور اچي. الا عباد الله المخلصین، مگر الله سبحانه وتعالی مخلص بندگانو پر حضرت الیاس علیه السلام ایمان راوړي. او الله سبحانه وتعالی فرمایي وترکنا علیه فی الاخرین، او ما د خبره په اخرو انسانانو کې در ډېرې زمانې پورې پرېښول. هغه دغه خبره وه چې خلکو به ویل سلام علی الیاسین، د الله سبحانه وتعالی سلامتیا دی پر حضرت الیاس علیه السلام باندې. انا کذلک نجزی المحسنین، بلا شک دغه رقم موږ بدله ورکوو وخپلو نیکو بندگانو ته. انه من عبادنا، بلا شک دی زموږ د بندگانو څخه دی، المؤمنین چې مؤمنان دي او پر موږ ایمان راوړی دی. دا و د حضرت الیاس علیه السلام قصه چې الله سبحانه وتعالی په سورة صافات کې بیان کړې وه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.